کتل او کله چې به ما ورته وکتل بیا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام واپس ما سه مخ واړوي. دی وایي کله چې پر ما باندې د خلکو دغه جفا او د خلکو دغه خوابتیا ډیره سخته سول او پر ما باندې مځکه تنګه سول او پر ما باندې د خپل نفس تنګی سو، نو دی وایي زه د خپل د اکا د زوی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نن موږ د هغه درو صحابه کرامو قصه کوو چې الله سبحانه وتعالى د دې توبه قبول کړه او الله سبحانه وتعالى د دې د توبې د قبلېدو بیان په سورة التوبه کې نازل کړي. دا هغه درې صحابه کرام وو چې د تبوک په غزا کې شاته پاتې سول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د تبوک غزا ته نه ولاړه. دغه درې صحابه کرامو کې یو کعب بن مالک رضی الله عنه، دوهم مراره بن ربیع رضی الله عنه او دریم هلال بن امیه رضی الله عنه. کعب بن مالک رضی الله عنه قصه کوي او دی فرمایي چې زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په یوه غزا کې شاته نه یم پاته سوی، یوازې د تبوک په غزا کې شاته پاته سولم او دا هغه غزا وه چې در دې مخکې په یوه غزا کې ماته دومره قوت او اساني نه وه لکه په دغه غزا کې چې ما طاقت هم درلودی، سواري مې هم درلوده او بالکل ما کولی سوی چې د دې سره په دغه سفر او غزا کې شرکت وکم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا عادتو کله چې به غزا ته تلی نو د الله رسول به دا خپل د غزا اعلان ښکاره نه کوي او دا خپل خبره کې به یې توریه کول، کوم طرف ته چې به تلی د هغه طرف بیان به یې نه کوي، د یو بل طرف بیان به یې وکړي د دې دپاره چې منافقین دشمن ته حال ونه رسوي. یوازې د تبوک په غزا کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعلان وکړي چې موږ د تبوک میدان ته روان یو، د تبوک غزا ته ځو، مسلمانان دې د جنگ او جهاد لپاره تیاری وکړي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې خاطر ښکاره اعلان وکړي او په دې خاطر د الله رسول خپله خبره ښکاره کړه چې سفر ډیر سخت او ګرمي ډیره سخته ول او په دغه وخت کې د مدینې منورې باغونه پخ سوي وه، میوې پخې وې، خلکو ته سایې خوند ورکوي چې در سایو لاندې کښېني. د الله رسول د تبوک د غزا اعلان وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جهاد او د جنگ لپاره تیاری وکړه او مسلمانانو هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره تیاری وکړه. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي زه به هره ورځ سهار بازار ته ولاړم د دې لپاره چې د جهاد لپاره د غزا لپاره تیاری وکم، مګر ماښام به واپس په داسې حال کې رالم چې تیاری به مې نه وه کړې. د ځانه سره به مې وویل چې هیڅ خبره نه ده، زه خو طاقت لرم، سواري لرم، هر وخت چې وغواړم په هغه وخت کې خپل ځان تیارولی سم. تر دې اندازې پورې چې مسلمانانو تیاری پوره کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان سوه. زه لا پر همدغه حال وم چې ته د نن به تیاری کوم، سبا به تیاری کوم. تر څو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام روان سو د مدینې منورې څخه ووتی، ما دا اراده وکړه چې زه به په دې پسې وروسته ورځم. دی وایي کشکې زه پسې ورغلی وای او ما د دې ملګرتیا کړې وای او د دې څه شاته نه وی پاته سوی، خو ما ته دا نه سوه برابره، ما دا ونه کړی سوای چې په دې پسې وروسته ورسم. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې بیا به وروسته زه ډېر غمجنه سولم کله چې به زه مدینې منورې بازار ته راووتم او ما به ولیدل چې د مدینې منورې په بازار کې صرف هغه کسان دي چې د هغو زړونه د منافقت څخه ډک دي، یا هغه کسان دي چې هغه معذوره دي، الله سبحانه وتعالی دوی د جهاد څخه معذوره بللي دي او دوی نسوی کولی چې د الله د رسول سره جهاد وکړي. دغه خبرې به نور زه غمجنه کړم چې کاشکې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه غزا کې تللی وای او شاته نه وای پاته سوی. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما ذکر په ټوله لار کې نه وکړي. کله چې د تبوک علاقې ته ورسېدی د صحابه کرامو څخه یې پوښتنه وکړه ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک څه وکړه، ولې نه رالی؟
دی وای د بنو سلمه د خلکو سره یو سړي د الله رسول ته وویل چې د الله رسوله د خپلو کالو ښه خوند ورکوي و خپلو ښایستو کالو ته یې کتل په دې خاطر باندې شاته پاته سو زموږ سره نه راغلی. وی معاذ بن جبل رضی الله عنه و دې سړي ته وویل چې ای سړیه تا ډېره بده خبره وکړه او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل چې ای د الله رسوله ما علمنا علیه الا خیرا موږ په کعب بن مالک رضی الله عنه کې د خیر او ایمان ما سوا بل شی نه دی لیدلی. هغه یو نیک سړی دی، هغه یو صالح او مؤمن سړی دی. وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چپ سو، هیڅ یې نه وویل. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وی بیا چې کله ما ته دا خبره راورسېدل چې د الله رسول واپس را روان دی او د تبوک د غزا څخه واپس مدینې منورې ته را روان سوی دی، نو دی وایي زه ډېر غمجنه سولم او اراده مې وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته درواغ ووایم او یو عذر ورته پیش کم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د غصې او قهر څخه ځان خلاص کم. او په دغه بانه او عذر جوړولو کې ما د هر اهل رای سره د هر عقل والا سره مشوره وکړه، د هغو څخه ماته دی جواب په لاس نه رالی چې زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هغه عذر پیش کم او یو بانه ورته وکم. در څو چې ما دا اراده وکړه چې زه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته درواغ نه وایم او زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رښتیا خبره کوم او صفا خبره به ورته کوم. حتی در دې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راورسېدی، د ساشت وخت لمر راختلی و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې به کله د سفر څخه مدینې منورې ته راورسېدی نو در ټولو اول به په مسجد نبوي کې 2 رکعاته نفل وکړه. د هغه وروسته به د فاطمې رضی الله عنها کور ته ولاړی، د هغه وروسته به بیا د خپلو بیبیانو امهات المؤمنینو کورو ته ورتلی، پر هغو به یې پوښتنه کول. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد ته رالی 2 رکعاته نفل یې وکړه، د لمانځه څخه خلاص سو، بیا د خلکو د ملاقات لپاره کښېنستی. هغه منافقین چې د جهاد څخه پاته سوي وه، هغه مخلفون، هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راله او خپلې بانې ورته وکړلې، خپل عذرونه یې ورته بیان کړه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به یې قسمونه اخیسته چې دغه عذر او دغه عذر او دغه عذر موږ ته راپېښ سو ځکه موږ تا سره نه ولاړو. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي دا څو اتیا کسان وه، دا ټول پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې چې کوم ښکاره حالت و هغه یې قبول کړي او د دې لپاره یې د الله سبحانه وتعالی څخه بخښنه وغوښتل او د دې چې کوم هغه د زړه حالت و هغه یې الله سبحانه وتعالی ته ور وسپاري. دی وایي کله چې زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورغلم، سلام یې ور ادا کړي، د الله رسول په یو داسې خندا باندې راته وخندل چې هغه یو د غضب او د خشم خندا وه. بیا یې ما ته وویل چې تعال ای کعب بن مالک راسه. دی وایي زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورغلم، د الله د رسول مخ ته کښېنستلم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه راسه وکړه ای کعب بن مالک ما خلفک، ته په کوم خاطر باندې شاته پاته سولې او زموږ سره نه ولاړې؟ الم تکن قد ابتعت راحلتک، آیا تا د جهاد لپاره خپله سواري نه وه رانیولې؟ دی وایي ما د الله رسول ته وفرمایل چې ای د الله رسوله زما دې د الله په ذات قسمي که زه ستا ما سوا د دنیا د یو بل سړي سره کښېنستلی وای نو ما به هغه ته یو داسې بانه کړې وای چې د هغه د خشم او غضب څخه به ما خپل ځان خلاص کړی وای، ځکه الله سبحانه وتعالی ما ته یو داسې ژبه او داسې طاقت راکړی دی چې زه ډېرې ښه خبرې کولی سم او ډېر ښه دلایل ویلی سم. خو د الله رسوله ما ته دا رامعلومیږي که نن زه تا ته درواغ ووایم او تا په هغه درواغو باندې خطا باسم نو نږدې ده چې الله سبحانه وتعالی به زما سه یو داسې کار صادر کړي، په ما به یو داسې کار وکړي چې بیا به ته زما سه بیرته ناراضه سي. د الله رسوله ما هیڅ عذر نه درلودی او په دغه غذا کې چې څومره طاقت او قدرت زما سره راسره و بل په یوه غذا کې زما سره دومره طاقت نه و راسره. د الله رسوله ما هیڅ عذر نه درلودی. وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویل اما هذا فقد صدق، دغه کعب بن مالک خو رښتیا وویل، دی زما سه مخ واړوئ
او ما ته یې وویل قم حتی یقضي الله فیک، ولاړ شه تر څو چې الله سبحانه وتعالی ستا په باره کې فیصله کوي، ته ولاړ شه. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي زه د مسجد نبوي څخه راووتلم، د باندې رالم. کله چې د باندې رالم زما د قوم او زما د قبیلې انسانانو پر ما باندې پسې سوه، زه یې ملامتولم او ما ته یې وویل چې ای کعبه د نن ورځې پورې تا یو ګناه نه وه کړې، تا خو یو ګناه نه ده کړې، تا به پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته خپل عذر بیانولی، د الله رسول به ستا عذر قبول کړی وای، لکه هغه نورو خلکو چې خپل عذرونه پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته بیان کړه، تا به هم خپل عذر د الله رسول ته بیان کړی وای. کعب بن مالک رضی الله عنه وایي زما دې په الله قسمې دې در هغه وخته په ما پسې وه چې ما دا اراده وکړه چې زه واپس پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ورسم او ورته ووایم چې د الله رسوله هغه مخکې چې زه رالم هغه ما تا ته درواغ وویل، ما عذر درلودی. وای بیا ما ته په فکر او سوچ کې دا راله د دې خلکو څخه مې پوښتنه وکړه چې دغه عذر چې ما نه کوي پیش او پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته مې عذر نه ووایه، په دغه عذر نه ویلو کې زما سره بل څوک شریک دي، بل چا هم دغه رقم وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته یې رښتیا وویل او د الله رسول ته یې وویل چې د الله رسول موږ هیڅ عذر نه درلودی. وایي دوی راته وویل چې و دوه کسان نور وه، هغه هم ستا په رقم خبره پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته وکړه، د الله رسول هغو ته هم ستا په رقم جواب ورکوي چې ولاړ سئ، تاسې انتظار سئ چې تر څو پورې الله ستاسې په باره کې فیصله نه وي کړې، د الله فیصلې ته انتظار سئ. وایي ما پوښتنه جن وکړه چې هغه دوه کسان څوک وه؟ دوی راته وویل چې یو مراره بن ربیع رضی الله عنه او بل هلال بن امیه رضی الله عنه. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي دا هغه صحابه کرام وه چې قد شهدا بدرا، دی د بدر په غزا کې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره شرکت کړی و. د بدر غزا هغه غزا وه چا چې به د بدر په غزا کې شرکت کړی و هغه یو ډېره لوړه مرتبه درلودل. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي ما دې ته وویل چې ان لی فیهما اسوة، بس دغه دوه زما بس دي، بس نور زه پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته نه ورځم، بس دغه خبره صحیح ده. کومه خبره چې ما پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته وکړه هغه خبره بالکل صحیح ده، زه بله خبره پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته نه کوم. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي بیا ډېر ټیم تېر نه سو چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام صحابه کرامو ته اعلان وکړي چې د دغه درو کسانو سره خپلې خبرې بندې کړي. وایي بیا ټولو صحابه کرامو زموږ سره خبرې بندې کړلې، خلک زموږ څخه ګوښه سوله او خلک زموږ سره بدل سوه، خلکو خپلې رویې زموږ سره بدلې کړلې. حتی تنکرت فی نفسی الارض، دی وایي زما دې په الله قسم یم مځکه ماته بدله سول او مځکه هغه مځکه ماته نه رامعلومېدل کومه چې مخکې ول، او ما باندې دا خپل نفس تنګ سو او زه ډېر پریشانه سولم. دی وایي کله چې پر موږ باندې 50 ورځې تېرې سولې، دی وایي هغه زما کوم دوه ملګري چې ول هغه خو ولاړله، هغه کمزوري وه، ولاړه په خپلو کورو کې کښېنستل، دواړو بغارې ژړاوې شروع کړلې. دی وایي زه ځوان ولم، په دې درو سرو کې طاقتور ځوان زه وم، زه به مسجد ته ورتلم، د مسلمانانو سره به په مسجد کې لمونځ کاوه، بازار ته به وتلم، خو زما سره چا خبرې نه کولې. او کله چې به مسجد ته ورغلم پر پیغمبر علیه الصلاة وسلام به مې سلام ادا کړي، هغه به په مسجد کې د لمانځه وروسته ناست و، ما به د ځانه سره ویل چې ته ود زه وګورم د الله رسول زما د سلام په جواب کې خپل شونډان مبارک شوروي که نه شوروي. او دی وایي ما دا کوشش کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته نږدې ورسم او پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره نږدې لمونځ وکړم. دی وایي کله چې به زه پر لمانځه ودرېدلم او ما به د پیغمبر علیه الصلاة وسلام څخه مخ واړوئ، د الله رسول به ما ته کتل، او کله چې به ما ورته وکتل بیا به پیغمبر علیه الصلاة وسلام واپس ما څخه مخ واړوئ. دی وایي کله چې پر ما باندې د خلکو دغه جفا او د خلکو دغه خوابتیا ډېره سخته سول او پر ما باندې مځکه تنګه سول او پر ما باندې د خپل نفس تنګی سو، نو دی وایي زه د خپل د اکا د زوی ابو قتاده رضی الله عنه د باغ پر دیواله ور واوښتلم،
هغه ابو قتاده رضی الله عنه چې په خلکو کې در ټولو ماته محبوب وو او زما ډیر ورسره محبت وو، زه د هغه باغ ته در دیواله ور واوښتلم، پر هغه باندې مې سلام ووایه. دی وایي زما دې په الله قسم هغه ماته د سلام جواب نه کوي. بیا مې و ابو قتاده ته وویل چې ای ابو قتاده زما دې په الله قسم زه تا ته د الله قسم در کوم، ایا زه هغه سړی نه یم چې زه د الله او د رسول سره محبت کوم؟ و دی چپ سو جواب یې نه کوي. ما دوهم وار بیا ورته وویل، د بیا جواب نه کوي. ما دریم وار بیا ورته وویل، د په دریم وار کې راته وویل چې ای کعب بن مالک الله ورسوله اعلم، الله او رسول ښه خبر دی چې ته د الله او د رسول سره محبت لرې که نه لرې. دی وایي چې پر کوم دیوال ور اوښتی وم در هغه دیوال واپس را واوښتلم. دی وایي یو بله خبره دا پیښه سول چې زما په سوچ او فکر کې هم نه وه. د مدینې منورې په بازار کې روان یم، یو سړی نارې وایي د شام د نبطیانو څخه یو نبطي راغلی دی، نارې وایي د خلکو څه پوښتنه کوي چې ما ته به کعب بن مالک څوک راوښیي. وایي خلکو زما و طرف ته اشاره وکړه چې هغه کعب بن مالک دی. وایي بیا هغه نبطي رالی ما ته یې خط راکوي چې دغه خط تا ته د غسان باچا راستولی دی. په هغه خط کې دا لیکلي وه، د غسان باچا ما ته دا لیکلي وه چې موږ خبر سوي یو چې ستی پیغمبر ستا سره جفا کړې ده، فالحق بنا نواسیکه، ته موږ ته راسه موږ به ستا سره همدردي وکړو، تا ته به ځای درکړو. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي ما د ځانه سره وویل چې دا د الله یو بل امتحان دی. وایي په بازار کې یو ځای ته نور لګېدی، فورا و هغه تناره ته ولاړم، د غسان د باچا خط مې و هغه تناره ته ور واچوي. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي کله چې پر موږ باندې 40 شپې د دې 50 شپو څخه کله پر موږ 40 شپې پرسولې، ما ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طرفه څخه یو سړی رالی، هغه راته وویل چې د الله رسول امر درته کوي چې د خپلې ښځې څه ګوښه څه. وایي ما د هغه څه پوښتنه وکړه اطلقها ام ماذا افعل، دا ښځه طلاقه کم د الله د رسول امر چش دی؟ وایي دا ښځه طلاقه که څه وکم؟ وایي هغه سړي راته وویل چې لا بل اعتزلها، یا طلاقه وایه مه، د خپلې ښځې څه ګوښه څه خپلې ښځې ته مه ورژندې کېږه. وایي بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه پیغام زما و هغه نورو دوه ملګرو ته هم ورواستوي چې یو مراره بن ربیع رضی الله عنه او بل هلال بن امیه رضی الله عنه. وایي هغه زما دوه ملګرو ته هم د الله رسول دغه امر ورواستوي چې تاسې د خپلو ښځو څخه لرې سئ. دی وایي ما خپلې کوروالا ته وویل، کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي ما خپلې کوروالا ته وویل چې ته ولاړه شه د پلار کره، در څو چې الله سبحانه وتعالی زموږ په باره کې یو فیصله را استی، ته هلته د خپل پلار کره شپې ورځې سبا کوه. دی وایي دا ولاړله، دا زما کورودانه د خپل پلار کره ولاړه، مګر د هلال بن امیه رضی الله عنه ښځه چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ته هم حال ورواستوي چې تاسې د خپلو ښځو څخه لرې سئ او خپلو ښځو ته مه ورژندې کېږئ. وایي د هلال بن امیه رضی الله عنه ښځه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورله او د الله رسول ته یې وویل یا رسول الله ان هلال شیخ فان، د الله رسوله هلال بن امیه یو ډېر سپینږیری دی، شیخ فانی دی، ولیس له خادم، هغه په کور کې د خدمت انسان هم نه لري، فهل تکره ان اخدمه، ایا ته دا بده ګڼې چې زه خدمت وکم؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل لا بده خبره نه ده، خدمت یې وکړه، ولکن لا یقربک، دی دې تا ته نه درژندې کېږي. وایي دی ورته وویل چې ای د الله رسوله زما د الله ذات قسم یې در څو چې تا پر هغه باندې پابندي لګولې ده، د هغه ورځې څخه هغه په کور کې ناست دی، ژاړي غارې وهي، هغه ژاړي او هغه ډېر سپینږیری دی او هغه د هغه ورځې راهیسې ناست دی په بغارو باندې الله ته زارۍ کوي، الله ته ژړا کوي. وایي ما ته د خپل د کور انسانانو وویل چې ای کعب بن مالک ته هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورسه، ته هم د الله د رسول څخه اجازه واخه، هغه به تا ته هم اجازه درکړي چې ستا ښځه ستا خدمت وکړي. دی وایي ما ورته وویل چې دا کار زه نه کوم، زه نه یم خبر چې ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم جواب راکړي، او بله خبره دا ده چې زه ځوان یم، زه دا نه غواړم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورسم
او د هغه څه اجازه واخلم، ځکه زه پر خپل ځان باندې هم طاقت نه وینم. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي کله چې 50 شپې پوره سولې او 50 شپې موږ په دغه خوابتیا کې تېرې کړلې، په دغه پابندي کې موږ تېرې کړلې، کله چې موږ د 50مې شپې د سهار لمونځ وکړ، زه کور ته رالم، د کور پر چت باندې کښېنستلم، د خونې پر چت ناست یم، ډېره د مځکه راباندې تنګه ده، مځکه د خپلې پراخوالي سره پر ما تنګه ده او دا خپل نفس هم راباندې تنګ دی او ډېر پریشانه یم. په دغه پریشاني کې، په دغه نفستنګي کې مې د یو ناره کوونکي اواز واورېدی د غره څخه، چې هغه پر ما باندې په لوړ اواز دا غږ کوي: یا کعب بن مالک ابشر، یا کعب بن مالک ابشر، ای کعب بن مالک زیری در کوم، ای کعب بن مالک زیری در کوم. دی وایي څنګه چې زما غوږو دا خبره واورېدل، فورا الله سبحانه وتعالی ته پر سجده پرېوتلم او زه پوه سوم چې الله سبحانه وتعالی زموږ د خلاصون فیصله کړې ده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته زموږ د خلاصون او د نجات اعلان کړی دی. دی وایي خلک پر موږ رامات سوله او خلکو پر موږ زیری کوي. دی وایي هغه در ټولو اول چې ما ته رالی یو پر آس سپور سړی و. مفسرینو لیکلي دي، محدثینو لیکلي دي چې در ټولو اول چې کعب بن مالک رضی الله عنه باندې یې زیری وکړي او په ځغاسته یې شروع وکړله، دا 2 کسان وه، یو عمر فاروق رضی الله عنه، بل ابو بکر صدیق رضی الله عنه. کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه پوه سو چې عمر فاروق رضی الله عنه در ما چابک دی، پر آس سپور دی، نو د دې پر ځای چې د کعب بن مالک کور ته راسي و غره ته وختي، د غره څخه پر کعب بن مالک رضی الله عنه باندې زیری وکړي. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي هغه در ټولو اول چې ما ته رالی پر آس باندې یو سپور سړی و او چې ما یې اواز واورېدی، هغه سړی و چې د غره څخه پر ما غږ وکړي. ما هغه سړي ته چې ما یې اواز واورېدی او د غره څخه پر ما غږ وکړي، ما خپل جامې او خپل کالي هغه ته په زیري کې ورکړله. دی وایي په دغه ورځ کې، په دغه وخت کې زما سره نور کالي نه وه راسره، بیا مې د بل چا څه کالي په امانت واخیستل، د بل چا څه مې کالي خواست کړه، هغه مې واغوستل، خپل کالي مې و هغه صحابي ته په زیري کې ورکړه چې هغه د غره څخه پر ما ناره وکړه. دی وایي بیا خلک را روان سوله، ما ته یې زیری راکوئ، ما ته یې مبارکیانې راکولې چې ای کعب بن مالکه موږ تا ته مبارکي درکوو. او صحابه کرام زما و هغه نورو 2 ملګرو ته مراره بن ربیع رضی الله عنه ته او هلال بن امیه رضی الله عنه ته هم ورله، هغو ته یې مبارکیانې ورکړې. دی وایي کله چې زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورلم، د الله رسول د خلکو په مابینځ کې ناست دی، خلک پر راجمع دي، دا مخ مبارک یې داسې ځلیږي لکه هغه د 14 د سپوږمۍ ټوټه، دا مخ یې داسې ځلیږي. وایي کله چې زه ورلم سلام مې ورته ووایه، سلام مې ادا کړي. د الله رسول راته وویل ابشر یا کعب بخیر یوم مر علیک مذ ولدتک امک. ای کعب زه تا ته زیری در کوم د یو ډېرې ښایسته ورځې چې د موره څخه ته پیدا سوی، پر تا باندې دغسې ښایسته ورځ نه ده راغلې. وایي ما د الله د رسول څخه پوښتنه وکړه امن عندک یا رسول الله، دغه زیری ته پر ما کوې ام من عند الله عز وجل، که الله سبحانه وتعالی پر موږ زیری کوي، دغه معافي ستا د طرفه ده که د الله د طرفه ده؟ وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وویل لا بل من عند الله، دغه توبه قبلېدل دا د الله سبحانه وتعالی د طرفه څه ما ته وحي رالی، الله سبحانه وتعالی تاسو ته مغفرت وکړي. او دغه آیات نازل سو، الله سبحانه وتعالی فرمایي وعلى الثلاثة الذين خلفوا، او پر هغه 3 کسانو باندې هم ما د دې توبه قبوله کړه چې د دې امر ما وځنډوئ، حتی اذا ضاقت عليهم الارض، در څو چې مځکه پر دې باندې تنګه سوه، بما رحبت، د دې سره چې مځکه ډېره پراخه وه، وضاقت عليهم انفسهم، او پر دې باندې د خپل نفسونه تنګ سوه، وظنوا ان لا ملجأ من الله، او د دې دا یقین سو چې د الله ما سوا بل ځای موږ نجات نسو پیدا کولی. وظنوا، او د دې دا یقین او باور سو ان لا ملجأ من الله الا الیه، چې د الله ما سوا موږ بل ځای نجات نسو پیدا کولی. الله سبحانه وتعالی فرمای ثم تاب علیهم، بیا الله سبحانه وتعالی د دې توبه قبوله کړه
الله سبحانه وتعالى د دې توبه قبول کړه لیتوبوا چې دی الله سبحانه وتعالى ترجو کی توبه وکي ان الله هو التواب الرحيم بلا شک الله سبحانه وتعالى توبه قبلول والا دی او ډیر مهربان دی. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمای وای ما بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل چې اې د الله رسوله دا چې الله سبحانه وتعالى زما توبه قبول کړه زه خپل ټول مال د الله په لار کې صدقه کوم. وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وویل یا بیا ما ورته وویل د الله رسوله زه خپل نیم مال صدقه کوم. وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام انکار وکړي چې یا نیم مال هم مه صدقه کوه. بیا ما ورته وویل چې د الله رسوله زه د خپل مال درېیمه حصه صدقه کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره را سره ومنل او ما ته یې وویل امسک علیک بعض مالک یا کعب بن مالک فهو خیر لک. ای کعب بن مالک خپل د مال یو څه حصه د خپل ځان سره وساته، خپل لاس بالکل مه خالي کوه، ستا لپاره خیر دا دی چې ستا سره باید یو څه مال در سره وي. و بیا ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل چې اې د الله رسوله انما نجاني الله بالصدق بلا شک الله سبحانه وتعالى ما ته فرشتیا ویلو باندې نجات راکړي وان من توبتي الا اقول الا صدقا ما بقيت. او زما د توبې څخه زما یوه حصه دا ده، یوه خبره دا ده چې زه به په خپل را روانه زندګي کې په خپل را روان ژوند کې هیڅکله درواغ نه وایم، زه به همیشه رښتیا وایم. دا و د هغه درو صحابه کرامو قصه الله سبحانه وتعالى د دې توبه قبول کړه او په سوره توبه کې الله سبحانه وتعالى د دې د توبې د قبلېدو بیان وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.